لوړو زده کړو وزارت 13 اونۍ شنبه د لوړو زده کړو سرپرست وزیر په کندهار ولایت کې د ابراهیم نخی رحمه الله جامعې له افتاء او قضا څخه د 33 تنو فاضلانو په فراغت غونډه کې ګډون وکړ. یک شنبه د هیواد تحصیلي بنسټونو د انجینري او کرنې پوهنځیو د فوق لیسانس پروګرامونو د تحصیلي نصاب د بیاکتنې او پراختیا لومړی پړاو کلسټر پیل شو. دوشنبه د لوړو زده کړو وزارت یو پلاوی د افغانستان د کرنیزو علومو او ټکنالوژۍ ملي پوهنتون څخه لیدنه وکړه. د لوړو زده کړو سرپرست وزیر شیخ الحدیث مولوي نظام محمد ندیم صاحب له هلمند لوړو زده کړو مؤسسې څخه لیدنه وکړه. سه شنبه د لوړو زده کړو وزارت په انګړ کې د نیالګیو په ایښودلو سره د هیواد په ټولو تحصیلي بنسټونو کې د نیالګیو ایښودلو کمپاین پیل شو. د لوړو زده کړو وزارت د معلوماتي ټکنالوژۍ رئیس انجینر احمد ضیا جبار خیل او انجینر سید زمان سعادت په نوښت د ککړې هوا د تصفیې فلټر جوړ او هیوادوالو ته وروپېژندل شو. د پوهنتون له چاپیریال او مقرراتو سره د نویو شاملو شوو محصلینو د آشنایۍ او ښه راغلاست په موخه د کابل پولی تخنیک پوهنتون له لوري په جوړو شوو مراسمو کې د لوړو زده کړو وزارت علمي معین ګډون وکړ. چهارشنبه د عبدالله بن مسعود رضی الله عنه او ابراهیم نخی رحمه الله جامعو فاضلانو لپاره د عربي ژبې د مهارتونو لوړولو په موخه د عبدالله بن مسعود رضی الله عنه جامعه کې د عربي ژبې کورس دایر شو. د لوړو زده کړو سرپرست وزیر د میرویس نیکه خصوصي لوړو زده کړو مؤسسې د اقتصاد پوهنځي 10 او 11 پړاو محصلینو په فراغت غونډه کې ګډون وکړ. او پنجشنبه د هیواد د تحصیلي بنسټونو د انجینري او کرنې پوهنځیو د فوق لیسانس پروګرامونو د بیاکتنې او پراختیا لومړی پړاو کلسټر په بریالۍ توګه پای ته ورسید.